مسله دا ده چا چې ګیره کله کړه او شیشه کې وکتل یا قدنما شیشې ته ودرېدو چې زه خو ډېر ښایسته ښکارم خو که په ګیره کړې دوی دا ووایي چې زه ښایسته ښکارم په ټکي کافر شي نه فقط دا چې کافر شي ښځه هم پې طلاقه شي دغسې هره ګناه واخله چې تا پې فخر وکړو ته به پوه هم نه یې او د اسلام نه به وتې پوه به هم نه ګیره واجب دي بیبي حوا ویښته ډېر ښایسته و د آدم علیه السلام وویل چې یا الله داسې ویښته مال هم راکړه نو الله وله ګیره پیدا کړه ورته یې ویل چې او آدمه د بیبي حوا زینت چې دی د سر ویښته دي او ستا زینت دا ګیره ده ستا ښایستهوالی په دې ګیره کې دی